نه زه نه رد کوم ولې د یار چرته کې زه چرته کنځلې د یار خپل سپکاوی مې غنیمت وګڼم په خوا کې کېناستم غلی د یار او مینه کار نه دی د کمزر په خلکو سړی دې وغورځئ خځلې د یار سلامونه ستړي مه شئ خپرونه ده بیا شفق مومند را سره ناست دی د کاروان مومند د سړی اوربل یار دی ډېر ښه شعر لیکي او دا هسې مو دا سمې ورسم شوی دی مومندو باندې نو دغه لګاتار تاسو ووایئ چې د مومندو څنګه لګاتار شاعران دي او ریکارډینګ یې کوي بس په لاس مې راځي نو چې ښه شاعر یې بیا یې خو پرېږدم نه شفق مومند را سره دی دا سره یو څو خبرې لرو او د ده نه به شعر اورو ښه شفقه زموږ لومړۍ خپرونه د ګل او ستړي مه شئ په خیر راغلي درته درمان صاحب تاسو ته په خیر راغلی او خوشحاله وي څومره وخت وشي شعر لیکې شعر غالبا چې 2018 نه دی دا خو ته ماشاءالله او کار روزګار څه دی ستا کار روزګار درمان صاحب دیاړي کو خښتو بټۍ کې مزدوري کوم خښتو بټۍ کې مزدوري کوې ها کار هر په چې له وکړم اوس په انشاءالله دکان کوو که خیري او شفق چې کوم دی نو کاروان مومند سره یو ځای به دکان کې وي که خیري هغې مو کار شروع کړی دی دغه کار به برابروو انشاءالله موږ غواړو شعر به د دی بېشکه چې خراب شي دي سهولت سره خو مطلب کم از کم د ژوند پایه خو بې روانه شي مطلب یو سړی چې څومره سهولت کې تاسو ته ما مخکې خبره کوله دا ډولکۍ چې څومره خالي که نه نو د دې د اواز ډېر تر لرې پورې ځي خو که دا دې راډک که د دې دا سینه که نه نو دا بیا هسې غړم بغړم به کوي نو دی ته به سهولت شي خو شعر هغه مطلب هغه شعر لیکل به ترې نه پاتې شي خو زمونږ به دی ته وایو چې لږې لږې سختې په ځان باندې راولئ چې شعر ورسره لیکئ نو شفقه کتاب څومره لیکل خو به دې کم کړي ځکه چې 2018 خو ډېر لږ وخت دی بالکل کتاب خو بلا برابر هم نه وي خو کتاب د معیار هم راته لا نه ښکاري ښه سبق دې څومره ویلی سبق مو نه دی ویلی نه دی بالکل نه اړ په خوا هم نه یې تللی بس څلورمه پورې مې ویلی اوس ظالمه توره خو دې کړې ده او واده دې کړی دی او واده مې کړی بچي دې څو دي یو زوی مې ښه او زیات تر څه لیکي نظم او که نه غزل یا بل کوم یو څه غزل ډېر لیکي ښه غزل دې خوښ دی ستا د خوښې کوم غزل چې کوم دی که نه یا هغې باندې خلکو تاسو له ډېر داد کړی لومبۍ غزل به موږ ته نه هغه ورو غزل دی وایي چې ستا د فراق نه وروستو ما به په هر څه کې ژړل سرنا درمان صاحب غزل دی وایي ستا د فراق نه وروستو ما به په هر څه کې ژړل ستا د فراق نه وروستو ما به په هر څه کې ژړل لکه د کونډې مې د خپل زوی په واده کې ډېر ښه دی یار ستا د فراق نه وروستو ما به په هر څه کې ژړل لکه د کونډې مې د خپل زوی په واده کې ژړل او هغه منظر راته رامخې ته شي وجاړم هغه منظر راته رامخې ته شي وجاړم زه چې راتلم ماشومې لور راته په وره کې ژړل او شکر دی شکر پېښوره چې پامن کې شوې شکر دی شکر پېښوره چې پامن کې شوې چې به چاودنه وشوه زر په وره کې ژړل ډېر ښه دی او یو د پښتو بل د پېغور له وجې غلی به یو د پښتو بل د پېغور له وجې غلی به دا ستا شفاق به ګرانه تا پسې په زړه کې ژړل ډېر ښه دی شفقه منډې مو ښه په کلاره کلاره ووایه هغه شفق یم چې په یو خپه به مې کلي کتل اوس چې پاسېږم راغورځېږم په ما څه چل او دا څنګه دي دا شعرونه وایي په لار د ځان سره ګورېږم په ما څه چل شوی په لار د ځان سره ګورېږم په ما څه چل شوی د لیونو په شان خندېږم په ما څه چل شوی او مخته به رایاد شي هغه شفق یم چې په یو خپه به مې کلي کتل اوس چې پاسېږم راغورځېږم په ما څه چل شوی او درمان صاحب شعرونه دي وایي ما په ټول ژوند کې چېرته سترګې جنګولي نه دي ما په ټول ژوند کې چېرته سترګې جنګولي نه دي ما د جنګونو نه تر دې ښه د نفرت کړی دی او هغې به سترګې راړولې ما به واړولې هغې به سترګې راړولې ما به واړولې ما د هغې سره د زړه نه محبت کړی دی او غزل دی وایي بې تنخوای خدمتګار
ناقلارم بے تنخوای خدمتګارم ناقلارم د یو ښکلي تابعدارم ناقلارم او دا به هم زما دیدن ته ولېواله دا به هم زما دیدن ته ولېواله زه به هم په انتظارم ناقلارم او د اختر په ورځ به هم دیاړۍ لتلمه د اختر په ورځ به هم دیاړۍ لتلمه د بېوسه بچو پلارم ناقلارم او د جانان کرانه هر څومره نفرتو د جانان کرانه هر څومره نفرتو د شفق به ترې نظارم ناقلارم او شعرونه یې درمان صاحب وایي په کمزوري وجود بوج د غریبۍ په کمزوري وجود بوج د غریبۍ ستړی کړی یم خپلې زندګۍ او مور مې وکړه خودکشي له ډېره غمه مور مې وکړه خودکشي له ډېره غمه چې مې پلار وبیله کور په جواری او د پښتو د دغه تورو نه مزار کړي د پښتو د دغه تورو نه مزار کړي یو دادا یوه بیبي یوه ابۍ او شعرونه دي درمان صاحب وایي وجود مې وبوږنېږي ستا نامه چې خولې له راشي وجود مې وبوږنېږي ستا نامه چې خولې له راشي ورځ په روزګار کې وي یادونه دې بیا شپې له راشي او په جنازه مې تلوار مه کوئ لږ صبر وکړئ په جنازه مې تلوار مه کوئ لږ صبر وکړئ کیدای شي هغه خود غرضه جنازې له راشي او زما بابا ښار کې مزدور دی چې له شوره تنګ شي زما بابا ښار کې مزدور دی چې له شوره تنګ شي د خپل سکون دپاره کلي ته دمې له راشي او په زلمیتوب کې ښه او بد نه ګوري هر څه کوي په زلمیتوب کې ښه او بد نه ګوري هر څه کوي چې کله زوړ شي نو په خپله بیا توبې له راشي وایي شفق باندې کانې زما ښایست وکړلې وایي شفق باندې کانې زما ښایست وکړلې ځان سره وخاندي چې کله یې نیله راشي او شعرونه یې درمان صاحب وایي نن د جانان مې نظر ښکته و خو ځان مې پړ کو نن د جانان مې نظر ښکته و خو ځان مې پړ کو دا زه منم چې ملامت و خو ځان مې پړ کو او چې راته پړ به شو په ما به یې غوسې کولې چې راته پړ به شو په ما به یې غوسې کولې هغه مجبور د خپل عادت و خو ځان مې پړ کو او غزل یې درمان صاحب وایي ژوند تیارو کې و تیارې راته ښې نه وي ژوند تیارو کې و تیارې راته ښې نه وي د څه خلکو ارادې راته ښې نه وي او ورځ به تېره شوه د خان په بیګارونو ورځ به تېره شوه د خان په بیګارونو شپې ستا یاد کې وي خو شپې راته ښې نه وي او چې مې ستا زړګی مات کړی سرګردان یم چې مې ستا زړګی مات کړی سرګردان یم مور ستا د خولې خیرې راته ښې نه وي او په قیامت کې شوم د سوال جواب نه پاتې په قیامت کې شوم د سوال جواب نه پاتې د ریا ډکې روجې راته ښې نه وي او په دماغو کې مې ګرځي خوب مې نشته په دماغو کې مې ګرځي خوب مې نشته د شفق د خولې ګیلې راته ښې نه وي ډېر ښه دی شفقه ډېر مزېدار زه یو دوه شعرونه نور هم ووایم بیا به دوه شعرونه نور ووایم چې وایي دا چې پښتون وجنې او غږ د تکبیرونو کوي دا چې پښتون وجنې او غږ د تکبیرونو کوي دې مجاهدو سره دا ځلې جهاد پکار دی لاسو کې سپین بیرغ په نوم د دهشتګر یادېږي د خدای بدبختو دا د دې نوم آزاد پکار دی ډېر ښه دی ډېره مننه شفقه ډېر ښکلې او ستاسو څخه هم ډېره مننه چې موږ سره تر دې دمه اجازت غواړو د الله په